الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا د سوالات و جواباتو بنظام نشست شروع کو. والله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي دین د زده کړې، او به د الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ له هغې باندې د عمل کولو. اولنی سوال په دې نشست یا په دې حلقه کې هغه دا دی چې آیا د زنانه په پیسو باندې او د هغې په رضا باندې د هغې په خرچه باندې واده کیدی شي او که نه؟ چې یو ښځه ووایي چې زه به په دې واده باندې ټوله خرچه زه وکړم او بیا د هغې نه به د کور خرچه به م زه چلو او هغه پرې راځي، داسې کیدی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی، اولنی خبره خو دا ده چې الله سبحانه وتعالی په سړي باندې دا لازم کړې ده چې دی به ښځې له مهر ورکوي. دا خو په دې سړي باندې لازم ده، او په قرآن کې الله وایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو له به د هغوی مهرونه ورکوئ. بیا الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړی دی دې ښځې ته چې دا د خپل حق پرېږدي خاوند ته ټول یا بعض حصه په خپل رضا باندې. رضا پکې شرط ده، خاوند به مجبوره کوي نه چې ته ماته مهر معاف که. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، دا خبر الله په سورة النساء کې کړی ده. که دوی د څه معاف کړي د خپل طرف نه په خپل رضا باندې، په بیا په هغې کې څه حرج نشته. نو دا خو اولنۍ مسله شوه. دویمه مسله چې دا ښځه خرچه کوي باقي په دې واده باندې او د خاوند له مال ورکوي او کور اوسېدو خرچه او د رزق او د خوراک څښاک، په دې کې څه حرج نشتي، دا ښځه یې کولی شي. خو دومره ده چې د سړي هغه مقام د دې سره کمزوری کېږي، د دې سره د سړي مقام هغه کمزوری کېږي. الله سبحانه وتعالی چې د سړي غوره کړي دي په دې ښځو باندې، نو د یو څو خبرو د لاسه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نو دا سړي هسې نه دي مشران او هسې نه دي زورور. علما وایي هو القائم بالمصالح والتدبیر والتأدیب، د ژوند چې څه کارونه دي څه ذمهوریانې هغه ټولې د به خپل اوږو اخیستې. بما فضل الله بعضهم على بعض، دا سړي غوره کړي دي په ښځو باندې بزیادة العقل والدین والولایه، ځکه چې د سړي عقل د ښځې د عقل نه زیات دي، دین یې د هغې نه ډېر دي او مشرتیا کې هم دی د هغې نه اوچت. وبما انفقوا من اموالهم، د دې د لاسه هم سړی غوره دی چې مال خرچه کوي په دې ښځه باندې، مهر، خرچ خوراک، جامه کپړه، دا ټول دا سړی کوي. د دې د لاسه خو دا سړی غوره دی. نو دا خبره چې کوم دی ورور تپوس کړی چې دا ښځه کې خرچه کوي، په دې کې هېڅ خبره نه ده، څه حرج نشته، کولی شي. خو زموږ ورته دا نصیحت دی چې دا غوره طریقه نه ده، د دې د لاسه سړی کمزوری شي. که دا سړی مالدار نو پکار خدای چې خپل مال لګوي، او که غریب وي نو محنت او مزدوري دي کوي. خو د ښځې پیسو ته کېناسته غوره نه دي، اگر که جایز دي. او بیا دغه مال چې دی کم وګټي په مزدورۍ سره به یې په خپلو بچو دي لګوي، په خپله ښځې دي لګوي، دا هم غوره عمل دی. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دینار انفقته فی سبیل الله، یو هغه روپۍ دی چې دی د الله په لاره کې لګوي. ودینار انفقته فی رقبه، یو هغه روپۍ دی چې ته پې مري غلام ازادې. ودینار تصدقت به علی مسکین، او یو هغه روپۍ دی چې مسکین له دې ورکړه. ودینار انفقته علی اهلک، او یو هغه روپۍ دی چې په خپلو بچو، په خپله ښځه، په خپلو خپلوانو یې لګوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اعظمها اجرا الذي انفقته علی اهلک، وایي ټولو کې به غوره اجر او ډیر اجر په دغه روپۍ ملوي کوم چې تا په خپلو خپلوانو ولګوه. یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی ته چې څه خرچم کې د الله د رضا لپاره الله بدله د هغې اجر درکوي، حتی ما تجعل فی امرأتک،
د ښځې په دې خوله کې چې د کومه نوڼېږي دي د دې به هم الله سبحانه تعالی اجر درکوي. نو حاصل د جواب دا شو چې دا کار غوره دی. کم کار غوره دی؟ چې یو سړی په خپله خرچه کوي، دا غوره دی. او دا بل کار جایز دی. او چې سړی کله د خپل مقام ته وګوري نو دا قیسې میسې هم نه کوي. د دې جنې د کور نه چې کوم سامان راځي او څه یې راوړو ولې یې راوړو دا بس دې ته نه شي. طبیعت به مني نه، یعنې داسې کسان شتي او داسې طبیعت دی چې اوس به څه زره ښځې کور ته ناست چې دا به ماله فریج رالیږي او دا به ماله کټ رالي او دا به ماله دا رالي، بیا ټول عمر دې ښځې ته بیانیم. دا د سړي د مقام سره ښه نه ښکاري چې دې ښځې ته وایي چې ستا مور پلار دا ونه کړو، ستا مور پلار دا ونه کړو، دغه یې ونه کړو. هېڅ هم نه دي کړي. دغه جنۍ در کړې اوس یې ته ساته، زه قیسه دې ختمه شو. لا ناسې به کې دی نه دي کړي او دی نه دي جوړی را ونه لېږل او کپړی را ونه لېږل او دا یې ونه کړو دغه یې ونه کړو. دا قسمه خبرې پرېږدئ. دا د سړو سره خو نوم نه کوي دا خبرې. والله اعلم.